پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل دا ټوله دنیا دې تباه او برباد شي، ختمه دي شي، صحیح شوله، دا ټوله دنیا دې هلاکه شي، دا ټوله دنیا دې نیست او نابود شي، خو یو مؤمن سړی دې نه وژلی کېږي. ګوره صحیح شوله، هغه مؤمن دې نه وژلی کېږي چې هغه په ځمکه باندې الله الله کوي. یعنې دا یو مؤمن الله جل شانه ته دونه غوره دی چې دا کائناتو ته دونه غوره نه دی. یو هغه د صحابو ایمان و چې داسې ایمان و چې کله ورته راورسېدو دین اسلام، نو د هغې دپاره قسمه قسم قربانۍ پیش کړلی شوې. یو زما او ستا ایمان دی چې کله دین اسلام ما او تا ته راورسېدو، نو دین اسلام ته ما او تا څونه نقصان ورساو. اسلام او دین خو حقه یو دی، شریعت حقه یو دی، کتاب حقه یو دی، پیغمبر هم حقه یو دی، صحیح شوله که نه؟ د دین احکامات د قرآن مجید آیاتونه حقه آیاتونه دي، خو هغلته څنګه فایده کړې وه او دلته څونه نقصان وکړو. دا په اصل کې دا فساد زما او ستا په دې کتاب او زما او ستا په دې شریعت او زما او ستا په دې پیغمبر کې نه دی، اصل کې فساد په ما او تا کې پروت دی. که نه که دین اسلام چېرته داسې وی چې ناقص وی، نو پکار دی چې هغه خلکو ته هم پوره فایده نه وی اخیستلي، هغه صحابه کرامو ته هم پوره فایده نه وی اخیستلي، هغو په دنیا کې هم نه وی کامیاب شوي، په آخرت کې هم نه وی کامیاب شوي، یا که په آخرت کې کامیاب شوي خو په دنیا کې نه وی کامیاب شوي، خو هغو په دنیا کې هم کامیاب و، په آخرت کې هم کامیاب و، صحیح شوله. نو هغو هغه دین په صحیح طریقه رانیولی و، په دین کې فساد نه و. اوس ما او تا په خپل ځان کې فساد پیدا کړی دی، نو ما او تا ته په دین کې فساد ښکاري. ما او تا ټیک نه یو، نو دین راته ټیک نه ښکاري. هلکه دې دین کې مسله ده، په دې دین کې دا پلانکې حکم دی او دا هلکه سود به نه کوي او دا هلکه دا کار به نه کوي او هغه به نه کوي، زناګانې به نه کوي او قتلونه به نه کوي. نو ما او تا ته په دین کې فساد ښکاري، په ځان کې راته نه ښکاري. د دغې وجې نه ناکام یو. کم څیز چې کامل دی او مکمل دی دین اسلام، هغه راته مکمل او کامل نه ښکاري، او کم څیز چې ناقص دی هغه راته مکمل ښکاري. یعنې ځان ما او تا خو مکمل نه یو، کامل نه یو، ځان راته مکمل ښکاري. زه ښه ټیک ټاک یم، زه ښه برابر یم، خو دا دین اسلام په ما او تا باندې په موږ باندې هغه خطرناک او سخت حکمونه لکه د بني اسرائیلو هغه خبرې کوو چې هلکه دا خو دا سود که زه نه کومه نو زما دا کاروبار به خراب شي، صحیح شوله که نه؟ لکه ته په خپله معاشره باندې سوچ وکړه، ځه په معاشره کې چې څونه خلک سودي کاروبار کوي ټول تباه او برباد دي، په جړه باندې جاړي، هلکه کاروبار بس بیخي په ټپو باندې روان دي. مشاهده وکړئ، لاړ شئ، داسې خلک به درته معلوم خیر دی، صحیح شوله. که نه معلوم نو زه به یې درته در وښیم چې په سود باندې کاروبار کوي. د هغه خلکو حالات وګورئ، تاسو ورشئ، جړاګانې فریادونه کوي، صحیح شوله که نه؟ نو دین اسلام په هر یو حکم کې فایده ده زما او ستا دپاره، د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده. خو دا ده چې ما او تا ورته په هغه طریقه نه دي کتلي لکه په کومه طریقه باندې دي ورته 1400 کاله مخکې کتلی شوي. او زما او ستا د ایمان خو دغه کیفیت دی چې ما او تا بل مسلمان نشو برداشت کولی، صحیح شوله. یو مسلمان په څه نه څه صورت کې کامیابۍ طرف ته روان دی، صحیح شوله که نه؟ نو ما او تا دونه خباست په ما او تا کې رانوتی دی چې د دغه انسان معمولي کامیابي برداشت کولی نه شو، بیخي چو، صحیح شوله که نه؟ بیخي دا خېټه م راپړ سېږي، هلکه دا سړی ولې کامیاب شو، دا سړی ته دا دونه فایده ولې ورسېده، دا سړی په دې موټر کې ولې ګرځي، دا سړی په دې ګاډي کې ولې ګرځي، د دې سړي دا دونه جایدادونه ولې دي، دې سړي سره دا دونه مال او دولت ولې دی. ما او تا دغه نه شو برداشت کولی. دغه زما ستا ایمان دی. حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي مؤمن مسلمان هغه دی چې دی د بل مسلمان په کامیابۍ باندې خوشحاله شي او د بل مسلمان په نقصان باندې دی خفه شي، دغه سړی مسلمان دی. ما او تا صحیح مسلمانان یو، هر سړی په خپل ګریوان کې سوچ وکړي یا لکه زه هغه مسلمان یم چې کوم پیغمبر بیان کړی دی چې د بل په فایده باندې به خوشحالېږي، د بل په کامیابۍ باندې به خوشحالېږي او د بل په نقصان باندې به خفه کېږي. ما او تا خو دغه حدیث الټه کړی دی، ما او تا د بل په کامیابۍ باندې خفه کېږو او په نقصان یې خوشحالېږو. د دغې وجې نه په ما او تا کې قسم روحاني بیمارۍ راننوتې دي، بغض او حسد او کینه او د بل خلکو سره دا حسد او کینې ساتل او دښمنیانې ساتل په ظاهره باندې د چا څه نقصان نه شو کولی، خو بس دا تندی م ورته تریو کړی، تندی م ورته خراب وي چې هلکه دا سړی ولې دونه په بره باندې روان دی او دا سړی ولې دونه کامیابېږي او دا څه چل دی، زه خراب یم او زما حالت خراب دي. نو تم منظرې شه که نه، نر شه، تم ځان کامیاب که، تم صحیح طریقه باندې د الله جل شانو په احکاماتو باندې عمل وکړه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې صحیح عمل وکړه، ځکه په دقې باندې د کامیابۍ وعده شوې ده، صحیح شوله که نه؟ خو مسلمان رالګي بل مسلمان بدلوي، مسلمان رالګي بل مسلمان سره جګړه کوي، مسلمان رالګي د بل مسلمان په نقصان پسې لګېدل چې په څه طریقه باندې ورته نقصان ورسي، دغې ته خو مسلماني نه ویلی کېږي. لکه حالات زما ستا مخې ته دي، دا د ما وویې مونږ مشاهده کوو، دا دنیا نه ده، دا یو ډرامه ده، ډرامه او دا یو سکرین دی، صحیح شوله که نه؟ دا ما او تا ته د معاشره خپل یو سکرین لګېدلی دی او ما او تا دقه معاشرې ته ګورو، دقه سکرین ته ګورو او د دقې نه چلونه زده کوو، دقه سکرین ته ګورو او په دقه طریقه باندې ما او تا روان یو او هغه شانته بیا زما او تا سره کېږي. هم تاسو ته ما وایي په دنیا کې په معمولي خبرو باندې د یو بل سره دښمنۍ ساتل، په معمولي خبرو باندې خلک رانیول او هغه ګوره تاسو ته ما بېګا په تفسیر کې دا خبره کړې، اوس په اول خطبه کې تاسو د حدیث وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې زوال الدنیا اهون علی الله تعالی من قتل رجل مؤمن، صحیح شوله. دا ټوله دنیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل دا ټوله دنیا دې تباه او برباد شي، ختمه دي شي، صحیح شوله. دا ټوله دنیا دې هلاکه شي، دا ټوله دنیا دې نیست او نابود شي، خو یو مؤمن سړی دې نه وژلی کېږي. ګوره صحیح شوله، هغه مؤمن دې نه وژلی کېږي چې هغه په ځمکه باندې الله کوي. یعنې دا یو مؤمن الله جل شانه ته دونه غوره دی چې دا کائناتو ته دونه غوره نه دی. دا دونه کائنات چې الله جل شانه پیدا کړل په دې کې په زرګاو مخلوقات اوسېږي، یوازې پکې دغه انسان نه اوسېږي، یوازې پکې دغه مؤمن نه اوسېږي، خو دغه ټوله دنیا الله جل شانه د دې مؤمن په مخ باندې روانه کړې ده.
که چېرته مسلمان په دنیا کې نه وي دا دنیا به نه وي. لکه ما ورته وایو که پیغمبر زما نه وی راغلی دنیا ته نو د دې کائناتو دا شکل او صورت به نه وي، د دې کائنات وجود به نه وي. د کائنات د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د وجود د وجې نه الله جل شانه د کائنات له وجود ورکړی دی، پیدا کړی دی. دقسې د دغه پیغمبر د امتي د وجود د وجې نه الله جل شانه د کائنات له د ځمکې له د اسمانونو له وجود ورکړی دی. د دغه کائنات متعلق الله جل شانه فرمایي دا کائنات د ختم شي، تباه او برباد شي، خو یو مؤمن مسلمان دې نه مړ کېږي. او ناحق قتلونه شروع دي. تاسو ته ما ویل چې دا څونه اوس دا خلک قتلونه کوي که نه، یو سړی راونیسي قتل کوي، بل راونیسي قتل کوي په معمولي خبرو باندې، دا ټول قتل ناحق دی. او قتل ناحق الله جل شانه چې کوم عذابونه د دې سړي دپاره تیار کړي په خدای یقین وکړه چې د هغې بیانول هغه دلته نه کېږي. بیا به پکې زما دا ده چې زما هم پکې کیفیت خراب وي، ځکه زما هم هغه ایمان نه دی او ستاسو هم بیا کیفیت او حالت خراب وي چې هلکه دا په کم طرف باندې زه روان یم. دا څه قسمه عذابونه الله جل شانه زما دپاره تیار کړي، ځکه هغه ټول کارونه زه کوم.